افغانستان کې د نباتي غوړیو د قیمتونو په لوړېدو سره په هیواد دننه د زغرو غوړیو بازار غوړېدلی دی. په دغه هیواد کې د زغرو غوړیو د تولیدونکو کارخانو مسؤلین وایي د نباتي غوړیو د بیو په لوړېدو سره اوس خلک هڅه کوي ترڅو د دوی له تولیدي غوړیو څخه ګټه پورته کړي او د بهرنیو محصولاتو څخه یې وطنیو محصولاتو ته لومړیتوب ورکړی دی. د دوی په وینا د زغرو څخه ایستل کېدونکي غوړي تر ډیره طبیعي او ګټور دي، نو ځکه ترې خلک ډیره ګټه پورته کوي. دا غوړي ډیر ګټور دي. اوس د نورو غوړیو د بیو په لوړېدو سره ډیرو خلکو د زغر غوړیو ته مخه کړې ده. نه تنها افغانستان بلکې زموږ همسایه هیوادونه هم ترې استفاده کوي. د دوی نیوکه دا ده چې د کلونو راهیسې زغر بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کیږي او فابریکې بیا د خامو موادو د کمښت له امله د سقوط سره مخ دي. دوی له حکومت څخه په دغه برخه کې د پاملرنې غوښتنه کوي. موږ زغر استفاده کوو. د کلونو راهیسې زغر بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کیږي او زموږ فابریکې بیا د خامو موادو د کمښت له امله د سقوط سره مخ دي. نو حکومت باید موږ ته مواد برابر او د قاچاق مخنیوی وکړي. په ورته مهال د بغلان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي ولایتي اداره په دې هڅه کې د څو هغه کسان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري چې په ناقانونه توګه زغر یا هم بل څه قاچاق کوي. موږ په دې لټه کې یو څو هغه کسان ونیسو چې د زغر او ورته نورو خامو موادو قاچاق کوي ترڅو زموږ د تولیداتو عاید ډیر شي، خاصتا د بغلان ولایت، ځکه بغلان کې د زغرو تولید ډیر ده او همداراز دغه ولایت د تولیداتو په برخه کې د افغانستان د کندو مرکز دی. هیوادوال خوښ دي چې له خپل وطني تولیداتو ګټه اخلي. دوی دغه راز زغر غوړي د نباتي غوړیو یو ښه بدیل یادوي. د دوی په خبره چې دا ډیر طبیعي ګټې لري او له لسیزو راهیسې دوی استفاده کوي. دغه راز پر نور هیوادوالو هم غږ کوي چې له خپلو تولیدي محصولاتو دي ګټه پورته کړي. زموږ شاوخوا 50 کاله کېږي چې له دې زغر غوړیو استفاده کوو. دا ډیر ګټور دي نسبت هغه نورو نباتي غوړیو ته، بل زموږ د وطن تولید ده. کاملا دهقاني او خپل وطني تولید دی نسبت نورو غوړیو ته چې له بهره راځي ارزانه تمامیږي. دا صحت ته ډیرې ګټې هم لري. له هیوادوالو مې غوښتنه دا ده چې له خپل وطني تولید څخه ګټه پورته کړي. د یادونې وړ ده چې په هیواد دننه د زغر، کنجد او پنبې غوړ له ډیر پخوا تولیدیږي چې د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په ډیرو سیمو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. تولیدونکي وایي که حکومت ورته د خام موادو په برابرولو او ورکولو کې ورسره مرسته وکړي نو دوی کولی شي چې په دغه برخه کې په کور دننه د خلکو اړتیا پوره کړي. عبیدالله حیدرزی، CMG، بغلان.